الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام. أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا. يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. دعوا ما بأيديكم لحظة. هنالك من حاصر الفقر حالا. أب يأكل الجوع أبناءه ويلقي الشحوب عليهم هزالا. فقير إذا ما اهتديتم له سيكتم حاجته وسؤالا. على كتفه يتجلى الكفاح ويرضى بما كد فيه وناله. تحدث عنه قناعته فكم عزدت صبره واحتماله. يرى كل جائعة بنته. يرى البسطاء الصغار عياله. ورغم فداحة حاجات
به يقاسمهم خبزه وريالا. فما أجمل السعي في عوني وإن قل يسعده ما تالا. بمقدور إحساسنا أن يجودا لنفعل شيئا رحيما حيالا. لنفعل شيئا رحيما حيالا. شو محسودين انت وانا شو محسودين. علمنا الناس كيف بيكونوا المغرومين من نقطة حب وسعادة وإحساس. فصاروا يقولوا عنا مجانين ما حدا خصو فينا نحن حرين. نحن من الحب خلقنا وإني خلقوا من طين. صدقيني 3/4 من بعضن زهقانين. بسم الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه د توریالی ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او نیکې هیلې قبوله او منظوره کړئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې تاسې ګورئ نن موږ یو ځل بیا د ننګرهار پوهنتون ته راغلي یاستو چې د دې نه پخوا هم موږ دغه پوهنتون ته راغلي وو چې د ویټرنري پوهنځی کې هغه محصلینو ورونو لپاره موږ د یخنقاغ او د دریشۍ مرسته ترسره کړې وه د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا چې هغه مرستې موږ دغه محصلینو ته وسپارلې. څنګه ما په نورو خپرونو کې هم یادونه کړې چې دغه میاشت د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده. دغه میاشت د خیرات د زکات او د صدقاتو میاشت ده. خوشبختانه نن بیا هم د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا زموږ هغه محصلینو ورونو لپاره چې د 120 کسانو په تعداد د روژې افطاري برابره کړې. چې تاسې ګورئ زموږ هغه محصلین ورونه دلته تاسې ګورئ په کارونو باندې بوخت دي او زموږ ملتیا کوي، موږ سره همکاري کوي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یادونې وړې بولمه چې سبا او بله ورځ به هم د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا زموږ هغه مسلمانانو ورونو لپاره چې روژې یې نیولې 300 نورو کسانو ته هم د روژه ماتي هغه شیان چې یو روژهدار په افطاري کې ورته ضرورت لري په نظر کې نیولي چې تاسې به سبا بله ورځ هغه به هم وګورئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یادونې وړې بولمه چې دلته زموږ هغه محصلین ورونه چې راغلي دي نن د افطاري لپاره د دوی سره به هم خبرې کوو چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې د هیلې خیره بنسټ او همدارنګه زموږ د هغه نورو بنسټونو چې ماښامۍ روژه ماتې برابروي هغه مسلمانانو ورونو لپاره چې روژې یې نیولې وي دغه پروګرامونه څنګه ارزوي، د دغه پروګرامونو نه څومره رضایت ښیي. د دوی سره به هم خبرې کوو، د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو، همدارنګه د ویټرنري د پوهنځي هغه محترم استادانو سره به هم خبرې کوو. په دې هیله چې بیا هم خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه شیبو پورې موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د الله رحم و کرم دی. د الله په امر سره هغه ټول مسلمانان د سحر نه تر ماښامه پورې روژه نیسي. کله چې ماښام اذان وشي زموږ هغه ټول مسلمانان روژه افطار کوي. چې تاسې ګورئ په بیکګراونډ کې زموږ هغه محصلین ورونه د خیرو سره شربت څکي
او روژه افطار. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو غواړم چې هغه نور ورونه چې زموږ دلته ویترنرۍ پوهنځی کې ناست دي او خپل خواړه به نوشیجان کوي، هغوی سره به هم خبرې کوو، د هغې نظر به هم اخلو. موږ سره راشي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې نن د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا 120 هغه محصلینو ورونو لپاره د روژه ماتي پروګرام برابره شوی چې تاسو یې ګورئ. زموږ هغه محصلین ورونه راغلي دي او خپل روژه افطار کوي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو غواړم چې د دغه ورونو سره د دغه محصلینو ورونو سره خبرې وکړم او د دوی نظر واخلم چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه کار دوی څنګه ارزوي او زموږ ملتیا وکړي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته زموږ ګڼ شمېر هغه محصلین ورونه ناست دي چې زه غواړم دغه ورور سره چې دلته زما تر څنګ ناست دی د دې نظر هم واخلم چې د نن ورځې د دغه مرستو په اړه دی موږ ته څه وایي او د دې په زړه کې داسې کوم خبره دی چې دا هم موږ ته وکړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دی؟ نوم مې واحد احمد دی. واحد احمد. کوم ځای اوسېدونکی یاست؟ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. د کوم پوهنځی محصل یاست؟ د ویترنرۍ پوهنځي د 2 کال محصل یم. مننه، خوشحاله اوسئ. نن دغه کوم پروګرام چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا په لاره اچول شوی چې هغه بېوزلو هیوادوالو ته هغه محصلینو ورونو ته د روژې د افطاري دغه پروګرام یې په لاره اچولی. دغه پروګرام تاسې څنګه ارزوئ؟ دا خو یو ښه پروګرام دی او بیا د محصلینو لپاره ځکه دلته زیاتره مسافر محصلین اوسیږي او د هغوی دپاره داسې افطار برابرول او په افغاني دود دستور کې چې دا مخکې و ولې اوس ډېر کم شوی دی د دې را ژوندي کول دا نو یو ښه اقدام دی او موږ دا کار ستایو په نورو مؤسسو باندې په دغو باندې غږ کوو چې دغسې کار ته ادامه ورکړي او دغه یو ښه اقدام دی. مننه. واحد احمد وروره که راته تاسې دا ووایي چې د څو کسانو په تعداد باندې دلته تاسې سره زموږ هغه محصلین ورونه لیلیه دي او دلته شپې او ورځې تېروي چې هغوی خپلو کورونو ته نه ځي او وس او توان یې نشته دی چې هغوی خپلو کورونو ته لاړ شي او دلته روژه ماتې هم دلته کوي. تاسو ته به دا معلومات موږ خو خپله لیلیه کې نه اوسېږو، بهر اتاقونه مو دي او تقریبا ډیر محصلین دي نو چې زه به تاسو ته شمېره ونه ویلی شم چې دلته څومره محصلین اوسېږي. خو زیات محصلین دي، زیاتره یې چې دی بهر اوسېږي او هغه د اول صنف محصلین چې دی هغه په لیلیه کې دي. نور بره صنفونو محصلین چې تقریبا 14 پوهنځي دي د ننګرهار پوهنتون نو زښته زیات محصلین چې دی بهر اوسېږي او څه دلته په لیلیه کې اوسېږي. هغه بهر چې هغه زموږ محصلین ورونه ځان ته اتاقونه نیولي، آیا دغه اتاقونه هغوی په شخصي لګښت اخیستي دي هلته پکې ژوند کوي او که نه دلته د ننګرهار پوهنتون له خوا نه دوی ته زمینه مساعد شوي؟ دغه بهر چې کوم اتاقونو کې محصلین اوسېږي دا خو دوی د دوی خپل شخصي لګښت دی، خو ولې هغه د لیلیې پر ځای چې دی هغه چا چې فیصدي پوره کړي وي هغې ته بدله شه ورکول کېږي خو هغه هم چې دی یو سیمستر بعد ورکول کېږي یا هم 2 میاشتې بعد ورکول کېږي او نور چې دی خپل شخصي لګښت باندې چې دی بهر اوسېږي
داسې ډېر غریب محصلین هم شته دی چې بیخي وس نه لري د دې، خو بیا هم مجبوریت دی د لوړ زده کړو ارمان لري د هغوی په خاطر باندې چې دی پر ځان سخته تنګه تېروي او اوسېږي دلته. خوشحاله اوسئ واحد احمد وروره. د دې تر څنګ چې زمونږ د ننګرهار هغه خلک دلته په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي، د نورو ولایتونو نه هم خلک دلته راځي د زده کړې لپاره؟ تقریبا ډېره فیصدي ده چې دا د نورو ولایتونو جوړوي. لکه تاسې سره به کیدای شي محصلین نور ورونه چې تاسې سره وطاق کې ژوند کوي او تاسې کوم وطاق نیولی، هلته به تاسې سره د نورو ولایتونو به هم زده کوونکي وي. ډېر دلته د هغه نور ورونه چې ما سره ناست دي تقریبا دوی چې دی دوه ورونه زموږ د پېښور نه دي، بل چې د کونړ نه دی، میدان وردګو نه دي، د نورو ولایتونو زیاتره ملګري ما سره دي. موږ 6 کسان وطاق کې اوسېږو او تقریبا یو ځای د ننګرهار یم، نور چې دی د نورو ولایتونو دي. واحد احمد او وروره څنګه چې موږ او تاسې پوهېږو چې دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده، دغه میاشت د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې زموږ هغه شتمن هیوادوال خپل خیرات او زکات وباسي. دغه خیرات او زکات باید کومو خلکو ته ورکړی شي؟ دغه خیرات او زکات باید هغه اړمنو کسانو ته ورکړل شي. اول باید اړمن کسانو وکتلی شي چې څوک اړمن دي د دغه خیرات او زکات چا ته باید موږ ورکړو. نو اړمنو کسانو ته یې ورکول زه لازم بولم، باید اړمنو کسانو ته یې ورکړي. او دغه محصلین چې دی یو د هغوی څخه یو چې دی محصلین دي، باید د محصلینو سره زیاته مرسته وکړي. که هغه د اتاقونو په نیولو کې وي شخصي، زیاتره دلته ما درته مخکې مو ویل چې زیاتره محصلین ورونه داسې دي چې بیخي وس نه لري، خو بس بیا هم د لوړ زده کړو ارمان لري په هغې خطر باندې. نو د اړمنو کورنیو سره دې وکړي، د دغسې محصلینو سره دې وکړي چې هغه اړمن دي، له دغو سره باید مرسته وکړي. په دغه ننګرهار پوهنتون کې به ډېر زموږ داسې محصلین ورونه اوسي چې حتی هغه د روژه ماتې لپاره به هم داسې وس نه لري. داسې ډېر ورونه دي، ما تاسو ته وویله، خو بیا هم نورو اتاقونو والا ورسره مرسته وکړي د ماښام افطار دپاره چې دی ورته ډوډۍ یا هم څه ورویسي. زیاتره محصلین دلته شته دی، تقریبا ډېر محصلین دي چې وس نه لري، خو بیا هم د لوړ زده کړو ارمان دي. خوشحاله اوسئ. مننه د تاسې هم نړۍ مننه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د واحد احمد ورور خبرې تاسې واورېدې چې د ویټرنري پوهنځي محصل دی او غواړم چې دلته زموږ هغه نور ورونه چې هم راغلي دي د هغوی سره هم خبرې وکړو. خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. تاسې ګورئ دغه مرستې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت دی چې زموږ هغه محصلینو ورونو سره ترسره شوه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دلته یو بل ورور هم ناست دی. غواړم چې دغه ورور سره هم خبرې وکړم چې دا هم په ننګرهار پوهنتون کې د ویټرنري پوهنځی محصل دی، د دې سره به هم خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، څنګه چې ما یادونه وکړه دغه ورور هم د ننګرهار پوهنتون محصل دی چې غواړم د دې نظر هم واخلم، دې سره هم خبرې وکړم. ستړی مه شې. ستړی مه شې، تا ته هم ښه راغلاست وایم، جوړې بخیر یم. مننه، خوشحاله اوسې. نوم دې ووایه. نوم یې میرویس ده. د کوم ولایت اوسېدونکی؟ پکتیکا ولایت د موټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلن وس د ویټرنري دویم صنف محصل یم. خوشحاله اوسې. که راته دا هم ووایې چې په پکتیکا کې تاسې د هغه ځای نه یو بل ولایت نه تاسې دلته راځئ ننګرهار ته، دا به تاسې ته ستونزمن نه وي؟ خیر دا ستونزمن ده، خو دا د هر چا مقصد زړه مینه ده. ما خپل ننګرهار سره ډېره زیاته مینه وله او شوق او علاقه مو ورسره. بل د دې ځای کې درسونه کوم د هغه ډېر په های لیول دي، مقصد ډېر په د افغانستان سطحه باندې دی. په دې خاطر باندې ما ننګرهار انتخاب کړی و، ځکه زه دلته راغلم. که درسونه وریم خو دا ډېر مقصد د درس لپاره ډېر زبردسته ځای ده. څومره موده وروسته کور ته ځئ؟ بس نو وخت به ګورو، سیمستر وروسته ځو، 2 سیمستره وروسته زیات له لار کې مشکل دي، 2 سیمستره وروسته ځو. کله داسې مقصد زیات رخصتي پکې راسي یا نوي کال یا داسې نور انتخابات، بیا په هغه کې زیات سیمستر کې منځ کې هم ځو. خرچه چې کومه د ما لګېږي د سیمستر د تګ و راتګ، دلته چې ما کوم مصارف دي هغه انشاءالله ما خپله کورنۍ په غاړه باندې ایښې او هغه ما ته راکوي. زه له خپلې کورنۍ ډېر خوشحاله یم، زه درس ته پرېږدم، زه خپل درس وایم. دا د ما لپاره ډېر افتخار ځای ده، مقصد ډېر د ما لپاره یو فرصت ځای ده، خپل درس ووایم.
خوشحاله اوسئ په دې هیله چې درسونه د پای ته ورسوئ او دغه هیواد ته د خدمت مصدر وګرځئ د استادانو نه خوشحاله یې نه څه نیوکه لرې څه ترېنه تشکري کول غواړې دا هم راته ووایه میرویس جان. زه خو که دا ووایم مقصد مخکې دوی وي دا د ننګرهار پوهنتون مقصد ننګرهار دا د علم زانګو ده خو ما دا هغه د خیالي خبر ما منله ما داسې مقصد عملا نه ولیدله کله چې دلته راغلم د استادانو محبت ما ولیدله د استادانو عصبیه ما ولیدله د استادانو کوم کلتور او حساب کتاب چې له موږ سره ولو د هغو شبکت چې کوم له موږ سره ولو د هغو د درس معیار چې کوم ولو هغه ډېر په حیث ولو ډېر زبردسته درسونه ویلي مقصد د استادانو زه خصوصا ډېر خوشحاله یم ځکه چې له موږ سره بیخي نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي دي ډېر مې خوشحاله یم خپل استادانو ډېر مې راضي یم ځکه چې موږ سره په هره برخه کې د ډېر همکاري کړې ده ډېر کوشش له موږ سره کړی ده. ژوندی اوسئ څنګه چې موږ او تاسې پوهېږو دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده دغه میاشت کې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال خپل خیرات او زکات وباسي کله چې زموږ دغه هیوادوال راشي یو بنسټ ته یو چاته داسې چې هغې سره هغه غریبان راجستر وي هغه فقیران راجستر وي یتیمان راجستر وي لکه څنګه چې موږ او تاسې ګورو نن د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې یادونه به موږ وکړو زمونږ ځینې خلک داسې دي چې کله موږ دغه خپرونې ریکارډ کړو په انټرنیټ په فیسبوک باندې اپلوډ کړو زمونږ صرف او صرف مقصد دا دی چې موږ خلکو ته وښیو چې زمونږ په دغه ګران هیواد افغانستان کې د جنګونو له امله ډېرې کورنۍ بې سرپرسته شوي دي یتیمان دي دلته ځینې زمونږ هغه ځوانان ځینې زمونږ هغه خلک په هغه برنامو پسې لیکنه وکړي چې دا کار ښه نه دی دا کار ښه نه دی تاسې دغه د خلکو عکسونه هم راواخیسته د خلکو دغه ویډیو هم راواخیسته دا یو ریاکاري دی زه به دا ووایم که نن زه ستا غږ وانخلم او په رسانۍ خپور نشي چاته به څه معلومات کیږي چې په دغه ننګرهار پوهنتون کې آیا زمونږ هغه محصل ورونه شته دی چې په وس او توان کې دا نشته چې د یو سمستر هغه خرچه هم برداشت کړي زه به ستا غږ پورته کومه د رسانیو د لارې هله به خلک خبرېږي راځي به تاسې سره دلته مرستې کوي تاسې ته به زمینه مساعدوي ستاسې د تعلیم په برخه کې همداسې ستاسې نور ستونزې چې دي هغوی ته به د حل یو ټکی لټوي هغه ورونه چې دغسې لیکنې کوي هغه ورونه چې دغسې د خدای نه نه یریږي او تش په خوله ځان ته مسلمان وایي خو مسلمان نه دي هغې ورونو ته د څه ویل دي چې هغوی باید څه وکړي زه خپله باندې دا وایم چې دا اوس کوم اقدام چې سوی دا ډېر نیک اقدام دا د ننګرهار په سطحه نه ځکه چې دا د ټول افغانستان په سطحه باندې دلته موږ ګورو ډېر مقصد سرمایهدار خلک شته خو د هغو دغه نیکه مقصد یو نیک کار یې په وس په ځوان کې مقصد اجرهونه یې کړی کله چې داسې یو نیک کار وکړي چې دا د رسنیو ووینې یا د راډیو چې واوري یا د فیسبوک په صفحه باندې ووینې نو زه مقصد دغه خپله باندې یو امید لرم چې هغه خلک مقصد دغه یو کار یې مقصد روزه ماته برابر کړي یو غریب سره منډه وکړي یو مقصد غریب ته لاسنیوی وکړي دا یو ډېر نیک اقدام دی مقصد دا ګوره موږ باید دغه کوم د چا چې دا ښه پټ نوکو صحیح ده د چا ښه پټ نوکو دغه یو چا خدمت کړی مقصد یو چا له موږ سره مقصد موږ سره روزه ماته یې بولي هر شی یې بولي دا د هغو یو نیک اقدام دی مقصد دا باید موږ وستایو تر څو د افغانستان کې ډېر خلک سرمایهداره خلک شته هغه راځي چې د خپله سرمایه په کار باندې واچوي او دا کوم غریبانان چې کوم دي که چېرته موږ هر یو په افغانستان کې خپل لس نفره مقصد هر یو په وس کې شته لس نفره موږ له ځان سره واخلو په افغانستان کې به غریب نشي پیدا خو له بدبختانه موږ دغسې مقصد یو که چېرته موږ داسې یو نیک اقدام وکړو په هغو باندې بیا راژږېږو منفي لیکنه کوو ټول افغانستان مقصد دا جوړېږي په دې خاطر باندې نو موږ که چېرته مقصد پام وکړو یو بوتل کې اوبه یي مقصد موږ چاته ووایو چې افغانانو ته ووایو دا بوتل څومره دی هغه راته وایي دې کې نیم ډک ده که افغاني ته وایي دې څومره دی هغه راته وایي نیم تس ده موږ ټول نیګیټیو پوینټ کوو که چېرته موږ مقصد یو سړي پازیټیو پوینټ مقصد هغه چې کوم نیک مقصد نیک اقدامونه دي هغه مقصد چې ښه کارونه دي هغه موږ په نظر کې ونیسو هغه موږ شو که مقصد یو کورنۍ ته شو که یو جامعې ته شو که یو افغانستان په سطحه باندې شو نو انشاءالله زه دا امید لرم دا توقع لرم چې افغانستان کې مقصد غریب نشي پیدا او بل دا کوم آبادانس خلک چې دا کوم مقصد سرمایهداره خلک چې دي دا به خپله سرمایه مقصد په کار باندې واچوي داسې نه مقصد ټوله خو دغه غریبان سره به مرسته وکړي غریب به پیدا نه شي نو دا یو ډېر نیک اقدام ده باید دا ټول وستایل چې د فیسبوک له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دوی چې باید موږ ټول مقصد موږ باندې دا یو مقصد لازم کار ده چې موږ دا باید شو کړو په دې خاطر باندې موږ باید شو کړو دا تر څو موږ خلک راویښو دا موږ د خلکو د ویښولو لپاره ده که څوک دغه مقصد منفي لیکنې کوي دا ریاکاري ده هېڅ ریاکاري نه ده ریاکاري توغ کوي تو خپله باندې ریاکاري کوي دا منفي لیکنه کوي تا یوه خجیره په وس کې نه ده پرتې مسلمان ته ورته ته څرنګه مسلمان راجګېږي بل چا په مثبت کار باندې منفي کار لیکې په هغه منفي هغه باندې کې دا غلط کار ده مقصد موږ
باید دغه کوم کارونه چې د استایلو دغه باید وستایي تر څو نور خلک هم تشویق شي او افغانستان کې غریب پیدا نه دا ډېر نیک اقدام ده. ژوندی اوسې. زه مننه تا هم مننه زموږ ته راغلی موږ ته دې وخت راکړو بس مننه خیر اوسې کور خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د میرویس جان خبرې تاسې واورېدې. دلته زموږ هغه نور معاصل ورونه چې دي د هغوی نظر به هم اخلو، هغوی سره به هم خبرې کوو. همدارنګه د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. خپرونه تر پایه پورې وګورئ، موږ سره پاتې شئ.